هارون الرشید په زمانہ کې یو سړی تیر شوی دی دا قصې تاسو ډېرې اورېدلې دي بالول دانا ورته وایي بالول نو داسې قمقل نو دانا ورته وایي هوښیار او دومره هوښیار چې هارون الرشید ورته وایي تا به زه قاضي جوړوم ځکه ښه علم ولا الله ورکړی پوهه ولا الله ورکړی نو هغه ځان لیونی ځان یې قمقل چې زه په اسم نه پوهېږم بس کله به یې داسې منډې په کوڅو کې والي او کله به یې داسې والي او دا د ماشومانو په شان کارونه به یې کول دا ماشوماني که نه یو لخته راوالي او په هغه لخته باندې دا خپه داسې ورواړي یو نیولي وي ګاډي ترې جوړ کړي د لختې نه یې ګاډي جوړ کړي او رواني سټارټ کړي وي ګاډي منډې وایي د لیوني خلک ماشومان دغسې کوي بالول دانا به دقسې لخته په خانګو کې ورکړې وه او منډې به یې والې خلکو به یې دې لیوني ته ګور ځان یې په قص لیونی کړو لیونی نو قمقل نو خو چې دا بادشاه هارون الرشید مې قاضي جوړ نه کړي قابل ترین سړی تاسو به ډېرې قصې اورېدلي هارون الرشید او ښځې باندې چې هغه کور خرڅو د شګو هغه کور یې خرڅو دا قصې به تاسو اورېدلي نو ډېر انتهایي هوښیار سړی د قضا نه انکار وکړه چې زه قاضي نه جوړېږم ځان یې لیونی کړ چې بس لیونی شم نو بس دا خلک قیمتي خلک ګمنام ژوند یې تېرو چې ماړه څوک ونه پېژني دا بیا خبره ده الله چاله شهرت ورکړي هغه وي بیا چې خدای ورکړي او چې نه په زور بشري غواړي او شهرت غواړي دا الله نه خوښوي دا پیغمبر نه دی خوښ کړی بالول دانا ته یو سړی راغی وی واده کوم ننن مې کسانو سره یو کم سلو سره مې مشوره کړې ده اخیری تعالی راغلی انت سلم کسی مشوره را لراکه ستا په مشوره عمل کوم ښځه څنګه وکړم هغه ورته وی بالول دانا ورته وی ښځې په درې قسمه دي و یوه هغه ښځه چې مکمل به ستا وي ستا د فایدې وي او دویمه هغه ښځه چې بالکل ستا د نقصان دی ذره بر فایده به تا ته نه وي او درېیمه ښځه هغه ده چې که قسمت دی خو قسمت پوړی ده تقدیر د سره هغه وکړه روغه خو ښه به وخیږي او که تقدیر د سره وفا ونه کړه نو بېکاره به وخیږي او بیا په هغه خپل اس باندې خپه واړولو او منډه یې کړې ده وی سړي ورپسې ور منډه کړه وی په خبره دې پوه نه کړم زه نورې مشورې چا سره نه کوم بس اخري مې ته د مشورې سړی اوس مې پوه کا چې دا څنګه ښځه ده دا خو راته درې بیان کړې خو زه به پوه نه شم وی ګوره هغه ښځه چې هغه ټوله ستا د فایدې وي هغه جینۍ ده چې مخکې چې ته واده نه کړې هغې سره واده وکړه هغه ټوله به ستا د فایدې وي د هغې سوچ د هغې فکر هغه به بل ځای نه وي د هغې د سوچ محور هغه به تی د هغې ټول سوچ په بس تی تا ته به یې خیال جینۍ او چې ټول ستا دپاره نقصان دی نو چې ته کونډه وکړي او بچي وي ورسره طلاقه شوي یا ته خاوند مړي او بچي وي ورسره نو چې دغسې ښځه وکړي نو هغه سراسري نقصان دی ځکه د هغې تا ته خیال نه دی د هغې خپلو بچو ته به خیال هغه زوړ خاوند به ورته یادېږي خپل بچو سره به مصروف وي تا ته به هېڅ دا ستا دپاره نقصان دی خیال کوه چې بال بچه داره کونډه ښځه ونه کړي دا زمونږ د معاشره نه دی کې داسې بیکاره خلک دي مخکې ورځو کې ما دلته یو نیکه وتړله کونډه ښځه د بچو مور او سړی د بچو پلار
داسې خدای په سترګو وړاندې کړي یو بل سره تعلق دی او ماته له خپل صفایان بیانول چې ګناه کې مبتلا نشو یو بل سره تعلق دی چې نکاح رااله اوتړي چې ګناه کې مبتلا داسې بیکاره خلک بیکاره سوچونه زمونږه بچی به مې او بله ښځه به کوو د ښځې به م بچي او زما د سره تعلق دی دا پخوانو کتابونو او د هوښیارانو مونږ ته دا هر څه پرېښي دي چې مه کوئ دغې ښځې سره واده چې بال بچهداره یي کونډه یي بعضې پیغمبر علیه السلام هم کړي دي خو پیغمبر علیه السلام د دې دپاره کړي دی چې د هغې حقونه د ماشومانو د کفالت یې څوک نو پیغمبر علیه السلام ورسره ځکه نکاح کړی خو د پیغمبر علیه السلام بله بیبي وه ښه مزېدار نورې وي او هغه داسې وي چې هغه د صرف د روټۍ خوراک دپاره وي نور داسې نه وي داسې ښځې وي هغوی خپل نمبر هم پیغمبر علیه السلام ته بخلو چې بس دا چې ستا څنګه خوښه یقسې کوه نو بالولدانه ورته وایي چې داسې ښځه چې هغه بال بچهداره یي او کونډه دا ټول نقصان دی او دا دریمه ښځه که قسمت ته خو ښه به وخېږي او که قسمت به سره وفا ونه کړه نو بېکاره به وخېږي وایي دا هغه ښځه ده چې کونډه ده بچي ورسره نشته خو مخکې خاوند ته یا مړ دی او یا طلاقه کړې ده نو دا ده که تا سره طبیعت ولګېد خو هغه مخکې خاوند به ته ایر شي ټوله توجه به ستا طرف ته شي او که نه تا سره طبیعت ونه لګېد نو بس هغه مخکې خاوند به ورته یادېږي نو تا سره به تعلق ښه ني اوس ستا خوښه ده چې کومې سره کښېنه بالولدانه هوښیار سړی ناسې هم چې داسې هوښیاران خلک وو هغوی ځانونه لیوني جوړ کړي چې مونږ قاضي څوک جوړ نه کړي بادشاه هم جوړ نه کړي هسې نه چې مشري راته حواله شي د هوښیار خلک مونږ په زور باندې مشري غواړو د امام ابو حنیفه رحمه الله جنازه چې دی نو د جیل نه لاړه چې ما قاضي جوړ نه کړي څوک دا داسې پاک خلک نه غوښتل مشري یې نه غوښته شهرت یې نه غوښته پیغمبر علیه السلام فرمایي ما دا حدیث تاسو ته بیان کړ پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي زه هغه سړي ته پسخېږم چې هغه ته ګوتې نشي نیوی چې هغه د فلان کې راغی هغه د فلان کې راغی ګمنام سړی وي مرګ ولا راشي د جړا په څوک ني دا سړی چې دی نو زه ورته ډېر پسخېږم داسې ژوند تېرول پکار دي دا پخوانی اولیاء او بزرگان چې دا غارونو کې به ژوند تیرو ګمنام ژوند به تیرو بس دا غوی مقصد دا چې د دنیا دا مختصر ژوند دی مختصر تیر کا او بس آخرت ته ځه ځکه زمون خدا دنیا نه ده کنه زمون خدا غار دی چې هغه ته بوزو او خو نور مخ کې ژوند دی غرض مې دا دی پس خېدل چاته نه دی پکار نه دا چا دولت ته پس خېدل پکار دی نه دا چا جامع ته پس خېدل پکار دی نه دا چا عہدې ته پس خېدل پکار دی نه دا چا کورونو او بنگلو او موټرو ته قتل پکار دی مختصر جون دنیا کې تیر شي او بس سړی دی دنیا نه لاړ شي دا ډېر ښه ژوند دی بهتر ژوند دی د پس خېدو ژوند دی الله دې موږ ټولو له عمل کولو توفیق راکړي یو مسله ده مسله دا ده چې کف یو الکته او یو جینې دا واده کوي او د کف نه علاوه کوي آیا د دوی نکاح کیږي که نه کیږي کف وی برابروالی ده الکتی جینې ده د مور پلار د اجازت نه بغیر دوانه واده کوي پټ د مور پلار اجازت پکې نشته یا دغه سی واده کوي او یا کوټ میرج کوي په عدالت کې نکاح تړي آیا د دې د نکاح جایز ده او که جایز نه ده عزتمند کف وی برابروالی ده
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي برابروالی پس کې وای برابروالی په دین کې مسلمانان دي کافر نه د کافر خو واده نه کیږي مسلمان سره د کافر واده نه کیږي برابروالی په تقوا او پرهیزګاری کې یو خاندان دی هغه ډیر تقوادار او پرهیزګار دی او یو خاندان دی هغه ګناهګار فاجران فاسقان دي اوس یو د نیک خاندان لکته او یو چې دینو جنې د فاسقان او فاجرانو ده او دوی دوه خپل منځ کې واده کول غواړي دوه مسلمانان دي نو شریعت دا وایي چې دا کفر کې نه دی دا کفر نه دی کې برابروالی نشته د دوی دوه واده نه کیږي نکاح نه کیږي کې نکاح وتړل نه کیږي نکاح کله مور پلار په اجازه باندې نو بیا کیږي مور او پلار وایي دا وی اجازه دي بس بیا ټیک ته بالکل کولیش خو الک او جنې که چرته نکاح کول غواړي د مور پلار اجازه نشته او یو چې د تقوادار خاندان دی او بل فاجران فاسقان دي د دوی نکاح نه کیږي کوي تړل نه کیږي نه په جماعت کې کیږي او نه په عدالت کې کیږي د دوی نکاح بالکل نه کیږي دا یو بل کفتی کف وی دولت تا برابروالی په دولت کې دولت یو سړی دی لکه الکتی یا جنې دا هغه د مالدار خاندان نه ده لوی خانان دي و ډیران دي مالدار خلک دي او بل چې دی نو د خوارې زوی دی د روزه برکې نه لګي او اوس دا دواړه الک او جنې واده کول غواړي دا نکاح د دوی نه کیږي که دوی نکاح تړي او که د مور پلار اجازت وي نو بیا کیږي خو که د مور پلار اجازت نه د دې الک او جنې نکاح نه په جماعت کې کیږي او نه په عدالت کې کیږي د دې سره نکاح نه کیږي ځکه کفر نشته برابروالی نشته او دریم سیس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کفر وای برابروالی په حسب او په نسب کې یو خاندان دی هغه سیدان دي صاحبزادگان دي هاشمیان دي د پیغمبر علیه السلام خاندان دی اوچت خاندان دی او یو خاندان کمزور او بیکاره چې په معاشره کې خپل نوم نشي اغشته د دې دوانو الک او جنې دی واده کوي د دوی نکاح نه کیږي نه په جماعت کې کیږي او نه په عدالت کې کیږي که د مور پلار اجازت وي نو بیا کیږي دې کې د مور پلار اجازت شرط دی اولیاء برازی وي نو انا بچ دي نو د دوی نکاح کی دغه سي دوی نکاح نه کی کف دا برابروالی په تقوا پرهیزګاری کی په دولت کی او په حسب او په نسب کی چې دا کف دا برابروالی وي نو بیا نکاح کی کله مور پر اجازه پکې نه نو کیږي خو که کف برابر نه وي نو بیا نکاح نه کیږي او کله مور پر اجازه نو بیا کیږي تاسو به وایئ چې دا کف ولې ضروری دی څه چل دی د کف کې یو چل دی دې کې سبا یو بل ته خلک پیغورونه کوي جګړې کورونو کې راځي جنې د لوی خاندان ده نو بیا الک سره وخت نه تیری او ته وایي زه پیغور ولا ورکوي ته د لاندې خاندان سړی زه د لوی خاندان ښځه یم دغسې یا هلک ورته وایي زه د لوی خاندان یم زه مالدار یم ته غریب یې دا تاسو وګورئ نن سبا په جهیز باندې څومره جګړې کېږي په کورونو په دغه کټونو او بسترو باندې او په دې صوفو او په دې ډبل بیډونو باندې جګړې کېږي او طلاق د ښځو کېږي وایي تاسو له جهیز نه یې درکړی تا سره راغلي نه دي ته خوارې ورته وایي د خوارې لورې دا سيزونه دا جګړې راځي خاندانونو کې یو بل ته پیغورونه راځي جون دي چې جون تیریږي هغه کې دا قصې راځي خامخا نو بیا جون نه تیریږي جون ګرایي د حضرت زید چې د پیغمبر علیه السلام مو بولا بیٹا او زوی حضرت زینب سره نکاح کړی و هغه نکاح ختم شو ځکه یې خزه د اعلی خاندان نه و
او حضرت زید چې ونه اخو غلام او اخو الک او اخو د بل خاندان دا غوي جون نه تیرېدل مګر د پیغمبر په کور کې جون نه دی تیر شوی نه بل نور مونږ کورونو کې بس جون تیر شي نو شریعت متداوی چې کفر خیال وساته د برابروالی خیال وساته چې په دین کې برابرۍ په تقوا پرهیزګارۍ کې په دولت کې برابرۍ او په حسب او په نسب کې برابرۍ نو بیا وسره نکاح کوي دا جوړ راځي بیا چې دینو مشکلات رستو جون کې ناراضي او کدا سي زونه ني نو به سره مشکلات په جون کې راځي الله دې موږ ټول له عمل کولو توفیق راکړي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله دې موږ ټول له عمل کولو توفیق راکړي